الرحمن الرحیم. د اسکی میډیا چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسیږئ او د صحت جامه مو په تن اوسیږي. نن غواړم تاسو سره د 1400 کال د کانکور فرم درته خانه‌پوري کړمه او طریقې درته وښیم چې څرنګه خانه‌پوري کیږي. لومړی سر کې راځو خپل تلیفون کې یا په لیپټاپ کې یا په کمپیوټر کې یا ډیسکټاپ کې نو تاسو به د ګوګل له لارې ګوګل به خلاص کړئ خپل په کروم کې او په ګوګل کې به تاسې فرم کانکور 1404 به څه کې سرچ به کوئ. نو هغه کسان چې تلیفون لري ټلیفون باید د ډیسکټاپ په شکل سره عیار کړي او هغه نه وروسته یې دا سرچ کړي بیا کولی شي فرم خانه‌پوري کړي. موږ څه کوو دا فرم څه کوو په دې شکل سره لیکو یې او کله چې ولیکو تاسو لومړی سر کې په دې شکل سره دا فرم راځي. در نخست شمار فرم کانکور 1404 را که سرچ کردن در گوگل یک لینک براتون میاد که مربوط اداره امتحانات ملی می باشه. به این شکل نوشته می باشه که فرم ثبت نام امتحان کانکور عمومی و علوم دینی سال 404 سر اینها کلیک میکنی و بر شما صفحه امتحانات عمومی اداره امتحانات عمومی براتون باز میشه، ملی باز میشه. البته کله چې دا لینک باندې تاسو کلیک وکړو تاسو ته د امتحانات ملی ادارې هغه عمومي سایت یا عمومي ویبسایت درته خلاصیږي چې دې له طریقې تاسو کولی شئ هغه د 1404 کال د کانکور فرم خانه‌پوري کړئ. در نخست ما میاییم یک راهنمود است اونها را مطالعه میکنیم. بعد از او که اونها را مطالعه کردیم ما فرم چیز میکنیم خانه‌پوري میکنیم. اول میایم راهنمودش رو مطالعه میکنیم که چی چیزا لازم میباشه، کدام ماده ها ذکر شده و از ما چی میخوایم. بنان سر این راهنمود کلیک میکنیم. یک پی دی اف بر ما دانلود میشه. سری که ما کلیک کردیم یک پی دی اف بر ما دانلود میشه. به این شکل این سر اونها داخل داخل دغه پی دی اف ته کیږو چې کله داخل ته لاړو موږ ته د دغه کانکور د 1404 کال ټولې مادې پکې ذکر شوي دي چې مجموعاً 23 مادې دي پکې چې دغه مادې بیا ټولې تاسې مطالعه کړئ چې تاسو نه څه غواړئ. که چېرته اوس موږ هر یو بېلابېل درته مطالعه کوو طبعاً لږ زر ویډیو هم غټېږي او وخت زموږ هم نیسي. نو هغه اساسي مادې چې زه تاسو ته وایم هغه به ځان سره ذکر کړئ یا درس بیا کوئ. لومړی سر کې دوی وایي چې تاسې باید دغه فرم چې کله تاسې خانه‌پوري کړه تاسې مربوطه ادارې یا مکتب ته به څه کوئ هلته مراجعه کوئ له سره له 400 افغانیو یو خبره. بل ګډون کوونکی چې مثلا بله ماده پکې داسې ویلې ده چې که چېرته کوم ګډون کوونکی له یو څخه تر 2 ځلې یا 3 ځلې زیات دغه نهایي فرم یوې ادارې ته تسلیم کړي او دا ملي امتحانات ته ورسیږي نو دغه کس له د کانکور له هغه امتحان څخه بې برخې کیږي او پاتې کیږي. کانسل نوم یې په بلاک لیست کې راځي او نشي کولی بیا کانکور امتحان ورکړي. نو دې ته هم تاسو ډېر متوجه اوسیږئ. او بل کله چې تاسو دغه فرم خانه‌پوري کوئ مکمل هغه ادرس پکې تاسې ذکر کړئ چې کله مربوطه ادارې کې مثلا غواړئ تاسې چې چېرته امتحان ورکړئ یا ولایت کې هستئ یا په کابل کې هستئ هغه مربوطه ولایت ذکر کړئ چې زه غواړم دغه ولایت ته امتحان ورکړم او د کومه ژبه باندې چې تاسې امتحان ورکړئ هغه ژبه هم پکې درج کړئ تر څو د همغه په اساس تاسو ته فرم څه کړي جوړ شي. او بل هغه کسان چې خارج کې دي یا خارج کې 12 ویله یا پاکستان کې یا ایران کې یا په عربستان کې چې هر چېرته خو بهر د افغانستان له مرز څخه بیروني دغه نیمه تحصیلات کړي دي 12 پاس کړی ده هلته 12 اسناد لري. نو دغه کسان کولی شي چې په عربي ژبه یا په انګلیسي ژبه یا په نورو ژبو باندې څه وکړي انتخاب په هغه په اساس ورته فرم ورته خانه‌پوري کړي او فرم ورته څه کېږي ورکول کېږي یا د امتحان ورقه ورته په همغه ژبه باندې ورته ټایپینګ کېږي ورته کېږي. خو هغه کسان چې بیرون د مرز نه یې تحصیلات کړي دي هغوی فقط او فقط کابل کې کولی شي د امتحان په وروستۍ ورځ یا امتحان کله چې په ولادونو کې امتحانونه خلاص شو دوی کولی شي په هغه وروستۍ ورځ باندې
په کابل کې امتحان ورکړي. دوی نشي کولای چې بیا ولایتونو کې امتحان ورکړي. فقط او فقط کابل کې کولی شي دوی هغه وکړي. دا هغه مهم نقاط چې ما تاسو ته ذکر کړه. نو تاسو دغه رهنمون مکمل سره مطالعه کړئ، هم په دري ژبه باندې ده، هم په فارسي باندې. په لومړی نو هغه کې په دري باندې ده او په دویم بخش که در زبان دری می باشه که تمام ماده هایی که مهم می باشه برای اشتراک کنندگان 404 اینها میتونن مکمل راهنمود با زبان فارسی چیزی کنن، مطالعه کنه، با زبان دری مکمل مطالعه کنن. بعض ماده ها خیلی مهم می باشه که اینها باید نظر داشته باشن. با اساس اینها فرم خانه‌پوری کنی که معلوم 23 فرم ماده داره. خو اوس فعلا لپاره راځو هغه نهایي یا د کانکور هغه فرم خانه‌پوري باندې کار وکړو چې څرنګه دا فرم څه کېږي، خانه‌پوري کېږي. لومړی سر کې راځو فرم ثبت نام باندې څه کوو، کلیک کړو. کله چې مونږ په ده باندې کلیک وکړو نو مونږ ته یو پی ډي اف ډاونلوډ کېږي چې دغه پی ډي اف د کانکور هغه نهایي فرم پورې مربوط کېږي چې دغه فرم په اساس تاسې کولی شئ کانکور کې ځان شامل کړئ، راجستریشن وکړئ یا ثبت شئ. ښه لومړی موږ راځو چې دغه په دې ساحه کې تاسې که ګورئ دلته به تاسې کله چې دا فرم تکمیل کړه دلته به تاسې په سپین بیکګراونډ کې هغه عکس به لګوئ چې تاسې د 6 میاشتو په داخل کې اخیستی یې. له هغه نه مخکې به کوم عکس که اخیستی که 7 میاشتې پرې تېرې شوي، 8 میاشتې پرې هغه عکس به پکې نه لګوئ. فقط او فقط هغه عکس چې د 6 میاشتو په داخل کې مې اخیستی یا اوس هم اخیستی خو بیکګراونډ یې به د سپین اوسېږي، بل ته به یې لګوئ 3 په 4 کې. او بل لومړی ولایتي حوزه، دلته ولایتي حوزه هم لیکل کېږي. مثلا تاسې چې هر چېرې امتحان ورکوئ هغه ولایتي حوزه به لیکئ. مثلا تاسې لیکئ دلته امتحان ورکوئ ننګرهار نه، ننګرهار به لیکئ. که خوست نه ورکوئ خوست به لیکئ، که کندهار لیکئ کندهار به لیکئ. نو مربوطه حوزه به څه کوئ یا ولایت به پکې ذکر کوئ. لاندې راځو، دلته نوم ده، د پلار نوم ده، تخلص ده، نیکه نوم ده، د زیږېدنې کال ده، جنسیت ده، د پیژندپاڼې ډول ده. دا هغه ده چې هر متقاضي باید دغه فرم څه کړي، خانه‌پوري کړي. لومړی سر کې دلته راځي، مثلا دلته به د خپل نوم لیکئ، مثلا احمد لیکئ، د پلار نوم علي لیکئ، تخلص خان لیکئ په دې شکل سره. هغه نه وروسته دلته ګوره هر څه لیکل شوي ده چې کله به یې پرنټ ووایي تاسو ته راځي. نیکه نوم به مثلا علي جان لیکئ، د زیږېدنې کال به مثلا 1900 به لیکئ، یا که میاشت هم ورسره لیکئ مشکل نشته، 1 او 02 دا دې هم ورته ولیکه. میاشت نظر زیږېدنې کال یا سال تولد کولی شئ هم د دې په اساس هم ولیکئ، یا د تذکرې په اساس هم ولیکئ. کسان چې الکترونیکي تذکره لري هغه هم کولی شي مکمل دلته پکې هغه کړي، او هغه چې کاغذي تذکره لري هغوی کولی شي همغه کال دې پکې ولیکي، بس خلاص هم کافي ده ورته. بل جنسیت مثلا تاسو ته وایي چې نارینه است یا ښځینه است، یا فعل لپاره ښځینه لپاره کوم چانس نشته، فقط نارینه کولی شي ټک مارک کړي. د پیژندنې پاڼې ډول د کاغذي ده که الکترونیکي ده، که الکترونیکي به انتخابوئ، که کاغذي به انتخابوئ. دا او د پیژندنې په هغه باندې دلته لیکلي. او بل دلته د هر نوم په جلا تور ولیکئ. نو هغه کسان چې مثلا دلته اوس مثلا نوم یې څه شی ده، احمد ده، دلته به څه لیکئ، الف به لیکئ، الف به لیکئ، بیا به ه به لیکئ، بیا به میم، دلته ه ده چې ولیکئ دا درېیمه خانه کې به څه کوئ، احمد ده، میم به لیکئ، دلته به میم لیکئ، دلته به دال لیکئ. همدې شکل سره د نیکه او د پلار او دا ټول به هم په همدې شکل سره جدا جدا هر حروف به جدا جدا لیکئ. دلته مثلا تخلص علي لیکل شوی، دلته به عین لیکئ، او دلته به لام لیکئ، دلته به لام لیکئ، او دلته به یا به لیکئ، یا به دې ولیکئ، بس خلاص. دلته نیکه نوم یې په هر څه دلته به وګورئ، نیکه نوم چې خان ده، دلته به ښې لیکئ، دلته به الف لیکئ، او دلته به نون لیکئ. کله چې دا وکړو په دې شکل سره دا څه کې تکمیل به کړي. دلته به د نیکه نوم علي ده، عین به لیکئ، لام به لیکئ، یا به لیکئ، او جیم به لیکئ، ځکه علي جان ده، بیا به الف لیکئ، او بیا به نون لیکئ. په دې شکل سره به څه کوئ، خانه‌پوري به کوئ. او بل محل فراغت ځای، تاسې دلته لیسه د هغه د لیسې
لیسې نه فارغ هستئ، مدرسې نه فارغ هستئ، که لیسې نه فارغ یې لیسه به لیکئ، که مدرسې نه فارغ مدرسه به لیکئ. دلته گوره هم د آزمون ژبه زبان امتحان در این بخش شما همون زبان انتخاب میکنید که در کدام زبان باید فرمتان بیاید، فرم امتحان ورقای امتحانتان بیاد. اگر زبان پشتو را انتخاب کرده به زبان پشتو براتان میاد، اگر دری انتخاب کرده دری براتان میاد، عربی انتخاب کرده عربی میاد، انگلیسی انتخاب کرده انگلیسی میاد. نو ببینن کسایی که عربی و انگلیسی را انتخاب میکنه اونها فقط و فقط باز امتحان که میته اونها باز کابل میتن، چون اونها به شکل معیاری ازشان امتحان گرفته میشه تا دوره اخیری. و کسایی که زبان پشتو و درین انتخاب میکنه اونها در ولایت های مربوطه خود چیز میکنه، میتونه فرم خود خانه‌پری کنه. ما اینجا درین انتخاب کردم. بعد از اون د ګډون کوونکي د خپلوانو معلومات اقارب اشتراک کننده کسایی که در این ثبت نام اشتراک میکنه فرم خانه پوری میکنه، یکی از اقاربشان باید چیزی کنم درج کنه، یا پدر یا برادر یا کاکا یا بچه که همراهشون در تذکرهشون یکیشان باشه. بچه ماما یا بچه خاله اینها نمیتونه، فقط و فقط کسایی که بچه همه هم نمیتونه، فقط بچه کاکا، پدر کلان، پسر کاکا، نواسه کاکا اینها میتونه که با اساس تذکره چیزی کنه همراهشون برخورد کنه. یا هغه کسان چې تذکرې په اساس سره لږ ورته والی ولري هغه یې کولی شي څه وکړي په دغه قالب کې واچوي. مثلا چې نوم یې هر څه یو مثلا لیکو محمود لیکو نوی اقارب مثلا ورور یا کاکا یا ماما کاکا دنده څه شی ده مثلا محصل ده او دندې ځای مثلا محصل چې ده طبعا یا یو ولایت وسلي کې چې کوم ځای کې وظیفه هغه لري محصل ده ننګرهار کې ده او د اړیکې شمېره مثلا چې هر یوه هغه به ورته څه کوي ورته به یې لیکي. یا په دې شکل زه به خپله شماره ورسره ولیکم 0 8 څلوېښت اووه څلوېښت 206 په دې شکل سره به نو هغه ولیکي. بل د اوسنی استوګنځی اوسنی استوګنځی دا هم که چېرته تاسې په همغه ولایت کې اوسېږئ غواړئ په همغه ولایت کې امتحان ورکړئ نو مکمل ادرس به دلته څه وکړي د اوسني یا سکونت فعلي هغه ادرس به مکمل دلته څه کړي جابجا کړي. دلته ولایت ده مثلا زه اوسېږم په کابل کې اوسېږم باید په ولسوالۍ مې مثلا زه مرکز کې یم، ولسوالۍ نه ده مرکز ده ناحیه چې ده زه په یا مثلا 14مه ناحیه کې یم، ادرس مثلا یا په 11مه ناحیه کې یم، ادرس مثلا خیرخانه ده. په دې شکل سره اړیکې شماره هم داسې زه خپله د اړیکې شماره ورسره لیکم 0 شپږ دا زما اړیکې شمېره ده. دا ورته څه کوم جابجا یې کوم. او اصلي استوګنځی مثلا اصلي استوګنځی زما مثلا لیکم لغمان ده، دلته هم مثلا زه مرکز کې اوسېږم، مرکز کې یم. ناحیه مثلا هلته ناحیه نشته خو دومه ناحیه به ولیکم یا مرکز به هم لیکلی شي ورته دومه ناحیه او کوچه یا پته مکمل ادرس مثلا سلطان غازي بابا. سلطان غازي بابا ښارګوټی او دلته هغه د اړیکې شماره هم څه کوم کولی شي همغه یو اړیکې شمارې نه هم استفاده کړي لکه دلته مې چې ورکړې ده هم استفاده وکړم په دې شکل سره دې نه هم کاپي کړم دلته ورته پیسټ کړم دغه اړیکې نه استفاده وکړم. بل ته راځو بل د پیژندنې پاڼې معلومات یا معلومات تذکره. دلته د هغه تذکرې الکترونیکي یا کاغذي تذکره که لرئ د ګورې د کاغذي تذکرې لپاره هم دا ځایونه ورکړي لکه ثبت پاڼه د پاڼې صفحه شوه ټوکن شو یا جلد شو دې کې هم تاسې کولی شئ کاغذي تذکره هم ثبت کړئ او هم الکترونیکي. که چېرته تاسې الکترونیکي تذکره لرئ فقط و فقط همغه نمبر یې دلته څه کړئ ځای په ځای کړئ او که چېرته کاغذي تذکره لرئ فقط صکوک نمبر دلته ولیکئ د
د سب نمبر یې دلته ولیکئ، د پاڼې نمبر دلته او د ټوکن نمبر دلته. مثلا زه لیکمه د سب نمبر دا 21 ده او د پاڼې نمبر یې 2 ده، 1 ده، د ټوکن نمبر یې 14 ده. په دې شکل سره هم دا د کاغذ تذکره شو. که چېرته الکترونیکي تذکره فقط او فقط همغه تذکرې الکترونیکي چې درکړې ده هغه مکمل دلته خانه‌پورې کړئ. بل د ثانوي زده کړې دوره یا معلومات کوم لیسې نه ته فارغ شوی دی، ولایت فراغت. مثلا زه فارغ شوم کابل نه فارغ شوی یم، کابل کې ولایت فراغت ده کې به لیکم او د لیسې نوم به دې مکمل لیکم. مثلا زه لیکم رحمان بابا عالی لیسه. په دې شکل سره سال فراغت زه لیکم. زه مثلا اوس په 1402 کې زه فارغ شوم یا په 1403 کې زه فارغ شوم. په لیسه کې مسلسل شماره چې دا شماره چې ورکول کېږي دا د ادارې لوري څخه ورکول کېږي. نو دا د لیسې نوم ته ولیکه، فراغت کال دې ولیکه، که په یاد دې هم ني دوی هغه د پوهنتون مکتب البته د مکتب ادارې څه کوي دې ته خانه‌پورې کوي، هغه سرمعلم ورته خانه‌پورې کوي. نو بناً کله چې دا ګډون کوونکی دغه فورم دغه خانه‌پورې وکړو نو په دلته یو څه معلومات درنه غواړي، ستا دغه تاییدیه غواړي. دلته یو لیکلي چې د پورته معلومات مفصل او مکمل ډول پرته له تېروتنې او قلم توږلو، جال او تزویر لیکلي دي. په فورم کې د غلطو معلوماتو لیکلو مسؤلیت زما پر غاړه دی. دلته تاسو نه یو تعهد اخلي. کله چې تاسو نه تعهد وکړل به تاسې څه کوئ، په دغه ساحه کې به تاسې امضا کوئ. کله چې دا امضا وکړه هغه نه وروسته به تاسې نورې مادې چې دي هغه نو د فورم ډکولو لارښود دا نور لارښود یې هم درته کړې ده چې په دې شکل سره څه کوي، لارښود هم پکې شته. ټول معلومات پکې ځای په ځای شوي. تاسې چې څه باید وکړئ د پېژندلو معلومات مو تذکرې له مخې ډک کړئ. د عکس مو باید نوي وي، عینکې باید نوي اوسېږي، کومه خولۍ په سر نه اوسېږي، باید واضح شکل سره اوسېږي، سپین بیکګراونډ باید ولري، فورم لګول شوی عکس باید د خوندي تایید مهر ولري. کله چې تاسو دلته عکس لګوئ باید دغه عکس باید د مکتب هغه اداره باید مهر وکړي درته. ولایت حوزه ولایت ازموینه کې پکې اخیستل شوي وي. هغه ولایت چې مثلا دلته موږ وویل که نه حوزه دلته باید هغه ولایت ذکر کړی باید اوسېږي. بل اصلي استوګنځی مو تذکرې له مخې ولیکئ. د فورم پر شا مو د خپل تذکرې کاپي واخلئ. یو کاپي باید دغه فورم ته څه وکړئ ټاپه کړئ. نو هغه نه وروسته دغه اسناد څه وکړئ، دغه فورم چې خانه‌پورې کړه دغه پرنټ کړئ او پرنټ نه وروسته تاسې دغه فورم مربوطه ادارې ته یا خپل مکتب ته څه وکړئ ویسئ. چې کله مکتب ته م یوړه د لیسې مدیر بل ته لاسلیک وکړي، ټاپه به یې کښي درته، په عکس به هم ټاپه ولګوئ، تذکره به هم هغه کښي. هغه نه وروسته د پوهنې وزارت ته وړل کېږي، هغه هم تایید کړئ. هغه نه چې کله تایید شو بیا دغه فورم د ملي امتحاناتو ادارې ته څه کې تسلیم کېږي. نو بیا هم یادونه کوم که چېرته تاسې دغه فورم 2 ځلې مکتب ته تسلیم کړي او مکتب هم معرف ته ویسي او معرف یې بېرته ملي ادارې ته تسلیم کړي، 2 ځلې تاسو فورم لاړه نو تاسې مکملا دغه د 1404 کال د کانکور ازموینو څخه بې برخې کېږي. نو فقط یو ځل فورم خانه‌پورې کړئ، یو ځل یې ویسئ تاسې د کانکور په امتحان کې شامل شئ. بل دلته ویلي توجیه ویلې ده چې پاملرنه ویلې ده چې دا فورم د ډکولو او اتیا مراحل وروسته د 1403 کال د مرغومي د 20مه نېټې څخه مخکې خپل د فراغت لیسې مدیریت ته وسپارئ. نو د جدې د میاشتې دغه 20 نېټې نه څه وکړئ، مخکې دا فورم خپل ادارې ته څه وکړئ وسپارئ. نو بناً تاسې باید ژر تر ژره د فورم مخکې له مخکې ټاکلې نېټې څخه باید هغه ادارې ته وسپارئ تر څو هغوی هم خپل هغه اداري اجراات ترسره کړي. نو دا و د کانکور د فورم ډکولو طریقه چې په څنګه په ښه رنګه باید دغه فورم باید خانه‌پورې شي او تر څو هغه د کانکور د ازموینه کې شامل شي. نو ټولو هغه ګډون کوونکي چې د 1404 کال لپاره ازموینې لپاره آمادګیانې نیولې دي، ځکه چې کوم د کانکور آمادګیان طبعا لږ سخته وي، نو هغوی ته ښه چانس غواړم او هیله لرم چې خپلې خوښې پوهنځۍ
یا رشتې ته پکې کامیاب شي. مننه او زموږ د حمایت په خاطر باندې چې تر څو تاسو ته د نورو لا ښه ویډیوګانو لپاره معلوماتي ویډیوګانو لپاره تعلیمي ویډیوګانو لپاره هڅه وکړو او ښې ورته په شکل سره معیار او په معیاري شکل سره ترتیب کړو. ورته زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک او شیر کړئ. مننه. کور آباد.